سلامونه عموما دوستانو په دې هیله امید چې ټول به روغ او جوړ وئ دوستانو نن راځو موږ په ملټي ټریک کې کار کوو څنګه کولی شو چې دوه اوازونه دوه ټریکونه سره یو ځای کړو میکس ډاون یې کړو نو له دغه ځای ته هم تاسو کولی شئ چې ورته یو اواز راولئ لومړی باید زه یو اواز ثبت کړم تر څو زما خبرې البته یو بل ټریک دا له منځه وړم څلوېښت سل نو دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو تر څو میکس ډاون ترسره کړو دوه اوازونه سره یو ځای کړو ته نن په مالټي ټریک کې کار کوو نو د دې لپاره موږ دوه اوازونه سره یو ځای کوو او د دې لپاره موږ ریکارډینګ کوو او دا د ریکارډینګ موږ پای ته رسوو دا دوستانو زموږ ریکارډینګ اوس به وګورو چې څه ډول کولی شو موږ اواز دوه اوازونه سره یو ځای کړو دوستانو موږ نو دا دوستانو اوس راځم ملټي ټریک ته ملټي ټریک دوستانو دغه داسې راوړم دغه اواز دوستانو زه داسې راوړم د ملټي ټریک کېږدم وروسته یو بل اواز دلته رایټ کلیک کوم انزرټ نه راځم آډیو نه دلته زه دوستانو راځم زه به یو ښه اواز راواخلم څو یو څه په زړه پورې وي بل اواز به راواخلم دوستانو دا دوستانو دا پرفیکټ دی دا صحیح دی نو دوستانو تاسو کولی شئ چې دلته دغه ځای څخه ایسته کړئ غواړئ له منځه یوسئ دا یې کټ کړئ دوستانو تاسو کولی شئ چې کټ یې کړئ ما دغه ځای کټ کړو بېرته خپل حالت ته راوستم نو دوستانو دغه اواز دی اوس ګورو دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو خو اواز اوچت دی دلته موږ داسې راځو دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه ځای څخه اواز ښکته کړئ کوم ځای کې چې تاسو غواړئ اواز اوچت کړئ نو دغه ډاټ دغه نقطې د پوینټونه چې دي دوستانو دا تاسو کولی شئ داسې اوچت کړئ یا یو دوستانو بیا کولی شئ هغه ځای کې اواز اوچت کړئ ښکته یې کړئ دلته هم دوستانو تاسو ګورئ دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو تر څو میکس ډاون ترسره کړو دوه اوازونه سره یو ځای کړو اوس زه دوستانو غواړم دلته یې اوچت کړم زه دلته اواز غواړم اوچت کړم اوس دوستانو ګورئ دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو تر څو میکس ډاون ترسره کړو دوه اوازونه سره یو ځای کړو نن په مالټي ټریک کې کار کوو نو د دې لپاره تاسو کتل دوستانو اواز اوچت شو تاسو پرې د خپلې خوښې اواز اوچتولی او ټیټولی شئ نو دا میکس ډاون او دلته راځو رایټ کلیک کوو دلته هم تاسو کولی شئ میکس ډاون کې تر څو آل کلیپس یا دلته راسئ دوستانو ایډیټ کې میکس ډاون ټو فایل آل کلیپس اوس غواړم چې میکس ډاون یې کړم دوستانو چېرته غواړئ چې میکس ډاون یې کړئ زه ورته نوم البته سیکشن غواړم د دغه لومړی ثبت کړم یا دلته رایټ کلیک کوم زه ورته میکس ډاون ټو آل کلیپس دغه دوستانو ګورئ دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو تر څو دغه ټول زه له منځه وړم ریموو کلیپس اوس دوستانو تاسو ګورئ میکس ډاون ترې جوړ شوی دی دا زه کلوز کوم دوستانو ګورئ دوستانو موږ د دې لپاره اواز ثبتو تر څو میکس ډاون ترسره کړو دوه اوازونه سره یو ځای کړو
ته نن په multitrack کې کار کوو نو د دې لپاره موږ دوه وزنونه سره ځای کوو او د دې لپاره موږ ریکارډینګ کوو او دا د ریکارډینګ پای ته رسوو. تاسو کتل دوستانو میکس ډاون ترسره شو. دلته زه بل اواز هم راوړم تر څو یو څه کار نور هم وکړو. زه داسې دا خورم. دلته راځم فایل ته دوستانو نیو سیژن تاسو کولی شئ نوی سیژن جوړ کړئ، نوې پروژه اوپن سیژن اپشن سیژن دا ټول دوستانو تکراري دي. او دلته ایډیټ کې ایډیټ وي دا تاسو کولی شئ ټول دا ترسره کړئ. او لو پروپرټیز تاسو کولی شئ دا ټول کارونه دوستانو تاسو کولی شئ دلته ترسره کړئ. کلیپ کالر دوستانو د دغې کلر تاسو بدلولی شئ. ګورئ دوستانو کلر یې بدلیږي. دا ټول تاسو له دغه ځای څخه کولی شئ. او وروسته راځم کلیپ ګروپس دا دوه کولی شو چې موږ ګروپ کړو. یعنې که چیرې زه د خپل ځای څخه لرې کوم د بل هم ورسره راځي ځکه چې ګروپ شول دوه یو ګروپ شول موږ دواړه یو ځای ورو. او په دې کې موږ کولی شو چې هغه وخت کې دا ګروپ په کوم وخت کې چې موږ دلته ایډیټ کړی وي یا راځم بیرته آن ګروپ کوم کوم وخت چې ما دلته ایډیټ کړی وي دوستانو دلته ما ایډیټ کړی وي یا مې دغه څه اوچته کړی وي مې دا څه اوچته کړی وي د دې دپاره چې دلته داسې کې اواز نشته موږ اواز نشته. نو که چیرې زما نه د داسې وښویږي یا لمه زه یې له دغه ځای څخه بېځایه کړم نو ممکن ایډیټ هغسې ترسره نه شي چې تاسو یې غواړئ. د دې لپاره تاسو کولی شئ چې ایډیټ ګروپ ترسره کړئ. او میټ کلیپس کولی شئ. لاک ان ټایم تاسو دا ټول کولی شئ دوستانو دغه ځای کې لاک کېږي. تاسو ټول کولی شئ دوستانو چې دغه ځای څخه ایډیټونه ترسره کړئ. او بل دوستانو ټولې موضوعګانې دلته تکراري دي کوم مهم خبره نشته. دم تکراري دوستانو انزرټ تاسو کولی شئ چې اډیو راواخلئ ویډیو راواخلئ فرام ویډیو کړئ. دلته هم تاسو کولی شئ چې ایډیټ ترسره کړئ په ویډیو باندې. یعنې کولی شئ چې تاسو ایډیټ وکړئ په ویډیو. البته ویډیو کې ایډیټ یو څه اواز پرې ثبتولی شئ په ویډیو. البته ویډیو کې ایډیټ ترسره کېږي نه یوازې یو څه اواز پرې ثبتېږي. زه غواړم دغه اواز دلته راسي ماته دلته په دې نو تاسو کولی شئ دغه ځای څخه ویډیو راواخلئ یا بل څه فایل راواخلئ. نو دا ټول دوستانو تکراري دي. افیکټس او همداشان اپشن وینډو ټول تکراري دي دوستانو. یو بله ویډیو کې هم د موږ د په ملټیټریک باندې کار کوو تر څو ښه وپوهیږئ. نو نننۍ ویډیو مو تر دغه ځای پورې موږ ته اجازت راکړئ. تر بیا خدای په امان.